وروستی مورچل 11مه برخه. د وروستي مورچل د خپرونې درنو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا د یو ځل بیا د وروستي مورچل خپرونه پیل شوه، په دې هیله چې د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ. درنو اوریدونکو، په تیره خپرونه کې مو تر دې ځایه لوستي و چې طاهر ترجمان ته وویل له مهذبې طریقې نه ستا مطلب د چاپلوسانه طریقې څخه دی. ترجمان ځواب ورکړ د مهذبې طریقې څخه مطلب هغه لاره ده چې اوس یې ته په ډیکا له درباره راونه ویستلې، ستا سره یې ښایي سرایت کړی وي، خو پر ما به یې خامخا غوسه سړوله. طاهر وویل دا چې طاهر څه وویل درنو اوریدونکو په نننۍ خپرونه کې اورو. قدرمنو اوریدونکو، طاهر وویل کله چې ما ویل چې د مسلمانانو پر یو حکومت به د تاتاریانو پر حمله د ټولې نړۍ مسلمانان متحد شي، د چنګیز خان مسکا دا ثابتوله چې یا هغه پر خپل پوځي ځواک زیات ویاړي او یا زما خبرې هسې تش ګواښونه ګڼي. ترجمان وویل لوی خان د مرګ پر دروازه ولاړ هم د مسکا همت لري. پر دې علاوه هغه پوهیږي چې د ولسونو د برخلیک پریکړې پر الفاظو نه بلکې په عمل کیږي. که زه هم ستا پر ځای وای بیرته به بغداد ته تلم او د مغولو د پوځي ځواک په اړه به مې د خلیفه غلط فهمي لرې کوله. تاسو تر اوسه هیڅ نه لیدلي، تاسو له ما سره راځئ. طاهر له ترجمان سره د غونډۍ بلې ډډې ته ولاړ. هغه لوري ته هم د غونډۍ نه لاندې په دره کې وړې وړې زیاتې خیمې درېدلې وې. ترجمان یو ځای ودرېد، هلته ودرېدلیو خیمو ته اشاره وکړه، ویل ته نه پوهېږې چې د غرونو دغه لړۍ تر کومه ځای رسېدلې ده؟ او ماته دا هم نه ده معلومه چې د تاتاریانو پر پوځ څومره نورې دغسې درې ډکې دي. زه دا هم نشم ویلی چې مغول به پر خوارزم حمله وکړي که نه. یوازې دومره پوهېږم که لوی خان د خوارزمیانو نه د بدل اخیستلو پرېکړه وکړه نو د نړۍ هیڅ قوت یې پرېکړه نشي وربدلولی، او که د ټولې اسلامي نړۍ پوځونه هم د تاتاریانو مخې ته راووځي هم د دوی د لښکرو سیلاب به یې د خاشاک په څېر ورسره په مخه کړي. هغه غونډۍ به د ریګونو یو بند ثابتې پاتې شي، ځکه خو که ستا له بغداد سره خواخوږي وي نو خلیفه ته له داسې سړي سره د ډغرو مشوره مه ورکوه چې پر خپلو غلیمانو د خدایي قهر په څېر رانازلېږي. طاهر غوسه شو، ویې ویل ته له ضرورت نه زیات د مغولو د نعمت حق ادا کوې. ما ته د دې ټولو لارو معلومات دي چې چنګیز خان یې د مغولو حریفانو د ویرولو لپاره کاروي. زه دا منم چې د اختلاف په سبب اسلامي نړۍ ډیره کمزوري شوې ده، خو پر دې کمزورۍ برسیره مونږ کلونه د نصرانیانو لویو په وسلو سمبال پوځونو ته ماتې ورکړې. د چنګیز خان لښکرې له هغوی نه زیاتې نه دي، او نه د خوارزم او بغداد پوځونه د مصر او شام له پوځ نه لږ دي. د لویدیځ د سترو په وسلو سمبال لښکرو د یرغل مقابلې ته د شام، فلسطین او مصر نه تر 50,000 تنو زیات لښکر نه دی وروتلی، خو د تاتاریانو مقابلې ته به د بغداد 3 لکه او د خوارزم 4 لکه تنه لښکر د جګړې ډګر ته راوځي. که تا زه د خلیفه خواخوږی بللی یم او له تاتاریانو نه د ویرې مشوره راکوي، نو زه تا ته د چنګیز د وفادار په توګه مشوره درکوم چې د اسلام د دفاعي ځواک په اړه د ده غلط فهمي لرې کړه. ترجمان ځواب ورکړ چنګیز خان د ځان کم ګڼلو د احساس له خاوندانو څخه نه دی، خو د بغداد خلیفه د ځان کم ګڼلو احساس کاره کړی دی. له خلیفه سره نه یوازې دا احساس دی چې خوارزمشاه به د چنګیز خان د یرغل تاب رانوړي، بلکې د هغه دا باور هم دی چې خلیفه به هیڅ مرسته ونه کړی شي. که د هغه د بغداد او خوارزم پر ځواک اعتماد وای نو چنګیز خان ته به ستا په لاس دا پیغام نه راستاو چې پر خوارزم حمله ونه کړي. یو ځواکمن انسان هیڅ کله هم خپل حریف ته نه وایي چې پر ما حمله مه کوه، که نه نو نتیجه به یې درته ښه نه وي. هغه پر دې ډاډه وي چې د وخت پر راتلو به د لوټي ځواب په تیږه ورکوي. طاهر وویل په دې پیغام کې د خلیفه هدف دا و چې د خوارزمشاه او بغداد د اولس دا بدګماني لري شي چې عباسي خلافت د خوارزمشاه پر خلاف له مغولو سره معامله کوي. ترجمان یو ځل بیا په منافقانه مسکا طاهر ته وکتل، ویل د خوارزمشاه په اړه نشم ویلی چې بدګماني به یې لرې شوي وي که نه، خو تا د لوی خان یوه بدګماني لرې کړه، راځه زه د خیمې ته ورسوم. طاهر په بیړه ترې وپوښتل ته لومړی دا ووایه چې ما کومه بدګماني لرې کړه؟ ترجمان وویل
تا ته به راتلونکي حالات د دې ځواب درکړي. نه ته به دا اوس راته وایې. نه، تا ویل چې زه د چنګیز خان وفادار یم او زما د وفادارۍ غوښتنه دا ده چې دا راز ښکاره نه کړم. ترجمان دا وویل او بیا یې وی او بلې خواته وکتل او ویې ویل ستا ځینې خبرې ما ته له زغم نه بهر وي، خو نه پوهېږم ولې له تا سره د خواخوږۍ احساس کوم. زما مشوره تاسو ته دا ده چې له کوم بل چا سره د بلدېدو هڅه مه کوه او چې څومره زر کېدای شي له دې ځایه روان شه. نور له ما نه څه پوښتنه مه کوه، راځه. یو راز. درنو اوریدونکو، دا چې دا کوم راز دی په ګډه یې اورو. قدرمنو اوریدونکو، په بیرته راستنېدو کې طاهر او د هغه ملګری د مغولو د سرحد نه له تېرېدو وروسته د خوارزم په سرحد کې یوه وړوکي ښار ته ننوتل. دا ښار له خوقن نه نږدې 100 میله جنوب ختیځ لوري ته د خوشحاله کروندګرو او سوداګرو د هستوګنې ښار و. د شاوخوا سرحدي پیرو لپاره په ښار کې 15,000 تنه پوځ و. طاهر چې له بغداده قراقرم ته تلو هم له دې ښار نه تیر شو. د ښار حاکم او څو نور مخور له ده سره ښه بلد شوي وو. د ښار حاکم د پخوا په څېر دی په خپل کور کې ایسار کړ. د ښار اوسېدونکي د مغولو نه په اندېښنه کې وو، ځکه خو یې چې د طاهر د بیرته راستنېدو خبر واورېد، څو تنه لوړ رتبه افسران او سرداران د حاکم کور ته راغلل. طاهر دوی ته ټول حال لاندې بیان کړ. دوی ته یې ډاډ ورکړ چې که د خلیفه پر ګواښ برسیره پر خوارزم حمله وکړه نو بغداد به په خپل ټول توان د دوی ملاتړ کوي. یو سوداګر وپوښتل ستا د چنګیز خان پر وعده باور دی؟ طاهر ځواب ورکړ نه، همدغه سبب دی چې زه بغداد له دې حالت نه خبرول غواړم او غواړم چې زر تر زره هلته ځان ورسوم. حاکم پوښتنه وکړه که بده نه منې نو یو خبر درته کوم. طاهر وویل ووایه. سوداګر وایي د ځینو خلکو دا ګمان دی چې د زحمت په وخت کې به خلیفه له نیکو دعاګانو پرته له موږ سره نور هیڅ مرسته ونه کړی شي. له موږ سره به د ده دا هم ډېره مرسته وي. خو ځینې خلک دا ګمان هم کوي چې خلیفه دا پیغام ځکه د چنګیز خان په نامه واستاوه چې د ده لومړنی پیغام چې چنګیز خان یې پر خوارزم یرغل ته لمسولی و نیول شوی دی. له خلیفه سره دا ویره وه چې که د ده لومړنی پیغام په اسلامي نړۍ کې مشهور شي نو د لږ ډیر پاتې عزت به هم ورسره ختم شي، بلکې د بغداد په ولس کې به هم ناکراري راشي. ځکه خو یې له یوه پلوه په بغداد کې د خوارزم د سفیر او تاسو غوندې خلکو د ډاډ لپاره دوهم پیغام واستوه او اوس هم ښایي په مناسب او مقبل پیغام چنګیز خان ته واستوي چې زه له وجې نه په دې مجبور شوم چې تا ته ګواښ وکړم، ته زما له لوري ډاډه اوسه. طاهر ځواب ورکړ د خلیفه په اړه داسې بدګماني له تاسو سره نه ښایي. بیا هم که الله جل جلاله مکړه ستاسو بدګماني او اندېښنه پر ځای وي هم زه دا ډاډ درکوم چې حالات به خلیفه پر خبره ټینګ پاتې کېدو ته اړ کړي. ما پر قراقرم کې د انساني ککرو څلي لیدلې دي. اوس به د بغداد په جوماتونو کې ماته دا اسانه وي چې ووایم چې مغول څومره د انسانیت ستر غلیمان دي او که پر خوارزم کوم سیلاب راغی څپې به بغداد ته هم راوړي. او کما د خلیفه او یا صدر اعظم پر نیت څه شک راغی نو زه به د بغداد په جوماتونو کې دا اعلان کوم چې ستاسو ساتونکي له چنګیز خان سره ستاسو د عزت او ناموس معامله کړې ده. خو زما باور دی چې خبره به تر دې پورې راونه رسیږي. که خلیفه له خوارزم سره څه خواخوږي ونه لري هم نو د بغداد د ژغورنې لپاره به له خوارزم شاه سره په مرسته مجبور وي. سبا ته طاهر روانېده، خو د ښار حاکم ورته وویل نن د جمعې ورځ ده. د ښار اوسېدونکي هیله لري چې د جمعې لمونځ ستا په امامت ادا کړي، ځکه خو نن خامخا پاتې شه. په دې ځنډ کې به د لارې پیرهدارانو ته ستا لپاره د تازه نفس اسونو د تیارولو موقع هم په لاس ورشي. د والي په ټینګار طاهر په یوه ورځ نور پاتې کېدلو راضي شو. د جمعې له لمانځه نه وروسته والي له هغه سره ډیر تود روغبړ وکړ. ویل ستا په ژبه کې جادو دی، کاشکې د بخارا او سمرقند د جوماتونو خطیبان هم نن دلته وای. خلکو له طاهر سره د مینې په خاطر دی د والی تر کوره بدرګه کړ. د وروستي مورچل د خپرونې درنو اوریدونکو،
همدغه ورځ طاهر د مازدیګر له لمانځه نه وروسته له جومات نه د والي د کور په لوري روان و چې په لاره کې د ښار کوټوال ولید. هغه ورته وویل ته ما د والي په کور کې لټولې، زه ستا لپاره راغلم. طاهر خیرت دی؟ کوټوال کومه خاص خبره نشته، که درته زحمت نه وي له ما سره یو ځل ولاړ شه. طاهر له خپلو خواخوږو او عقیدتمندانو نه چې ورسره را روانو رخصت واخیست او له کوټوال سره ملګری شو. څو ګامه چې ولاړل پوښتنه یې وکړه آیا داسې کومه خبره ده چې ته یې دلته ماته نه وایې؟ کوټوال وویل ما د خلکو د وړاندې تاته نه شو ویلی. کوټوال له جیبه د ورېښمین ټوکریو وړوکی دسمال راوویست او طاهر ته یې په لاس کې ورکړ. ویل ته دا پیژنې؟ طاهر وویل نه، په دې کې څه شی دی؟ کوټوال ځواب ورکړ ته یې خلاص کړه، په خپله یې وګوره، ښایي داسې څه پکې ووینې چې پیژنې یې. طاهر دسمال خلاص کړ، ویې کوت، 3 غمي پکې وځلېدل. طاهر په سوالیه نظر کوټوال ته وکتل. هغه چې د طاهر اندېښنه احساس کړه ویې ویل دا غمي ستا له یو نوکر سره و. طاهر اندېښمن شو، ویې ویل تا د هغه تلاشي اخیستې ده؟ کوټوال ځواب ورکړ ته بده مه منه، دا زما ذمهواري وه. ستا یو نوکر همدا اوس د یو زرګر په دوکان کې ولاړ و او دا یو غمی ورښودلو چې څومره ارزښت لري. هغه سوداګر پرون او نن ستا د وینا او ملاقات تر اغېزې لاندې راغلی. هغه شکمن شوی و چې له داسې معمولي سړي سره دومره ګرانبیه غمي له کومه شول. ما ته راغی، خبر یې راکړ چې ښایي هغه د غمي له تا نه غلا کړې وي، ځکه خو زه د ده په لټون پسې ووتم. هغه د یو بل سوداګر په دکان کې غمي بیه کاوه. د بیې په اړه د ده ناکراري ښودله چې دا د همدا اوس ترلاسه کړي دي، ځکه هغه ما ونیوه او بندیخانې ته مې بوته. هلته مې چې تلاشي واخیستله 2 نور غمي هم ورسره راووتل. طاهر وویل تا ترې وپوښتل چې غمي دې له کومه کړل؟ کوټوال ځواب ورکړ هغه تر اوسه پورې څه ځواب نه راکاوه او ستا له خبرولو نه دمخه مې پر هغه څه زور راوستل مناسب ونه بلل. طاهر په یو ژور سوچ کې ډوب شو. د امنیه قومندانۍ ته چې نږدې شول طاهر وویل تا د هغه د نوم پوښتنه وکړه؟ کوټوال ځواب ورکړ هغه خپل نوم کمال ښیي. طاهر وویل غوره دا ده چې زه یوازې خبره ورسره وکړم. کوټوال وویل ته زما کوټې ته ولاړ شه، زه به یې همالته درولم. طاهر یې په کوټه کې کېناوه او کوټوال لږ ځنډ وروسته کمال وروست. له طاهر سره یې پرېښود او دی ترې بیرون ووت. طاهر کمال ته وکتل. د هغه حالت د یو لوټ شوي سوداګر نه توپیر نه درلود. یوه شېبه یې سترګې وغړولې. طاهر ته یې وکتل، ویې ویل هغه غمي زما خپل و. طاهر ورجګ شو. د غمیو دسمال د هغه په لاس کې ورکړ او ویې ویل ویرېږه مه، زه یوازې پر دې پوهېدل غواړم چې دا دې له کومه کړل. ما غمي د مغولو په خیمه کې وموندل، نو دا بیا ما ته راکړه. د مغولو مال باید بیرته هغوی ته ورسوو. کمال بیا وویل نه دا زما دی، دا زما دی. طاهر وویل نو بیا ووایه چې چا درکړي؟ کمال چا نه دی راکړی، په لاره کې مې وموندل. طاهر په یو لاس د هغه مرۍ کلکه کړه او په بل لاس یې په خوله څو کلکې څپېړې ورکړې. ویې ویل رښتیا ووایه که نه د سر خیر دې نشته. کمال د خپلې مرۍ د ژغورنې هڅه وکړه. ویې ویل زه بې ګناه یم، ما ته هېڅ معلوم نه دی. طاهر پر مخ یوه بله څپېړه وواهه. ویې ویل داسې ولې نه وایې چې دا غمي چنګیز خان درکړی دی؟ کمال چیغه کړه. ویې ویل د خدای په خاطر په ما رحم وکړه، ابو اسحاق به مې ووژني. طاهر وویل اوس زما لاس د ابو اسحاق له لاسه ستا شارک ته زیات نږدې دی، ته به وایې ما ته دا د چنګیز خان یو نوکر راکړل. طاهر یې مرۍ پرېښوده. ویې ویل آیا دا صحیح نه ده چې په هغه ورځ مو سرونه خریلي وو، له چنګیز خان سره مو ولیدل؟ کمال خپل خولۍ پر سره برابر کړه. وی ویل نه، مونږ له هغه سره نه دی لیدلی. طاهر وویل خولۍ دې لرې کړه. کمال د هغه د حکم د منلو پر ځای 2 ګامه شاته شو.
طاهر ور وړاندې شو او د هغه له سره یې د خولۍ د لرې کولو هڅه وکړه، خو هغه خولۍ پر سر کلکه کړه. ویې ویل پر ما ورحمېږه، د خدای په خاطر ابو اسحاق به مې ووژنې. طاهر په خوله یوه بله کلکه څپېړه ورکړه. ویې ویل شور مه کوه او د هغه له سره یې خولۍ لرې کړه. د کمال له سره تور غوړي لږ لرې شوي وو او په وړو ویښتانو کې په سره رنګ طاهر څو عجیبې لیکې ولیدې. په ځیر یې چې وکتل دا د عربي څو حرفونه ښکاره شول. څو شېبې د طاهر وینې په رګونو کې وچې شوې. د سره رنګ له ټول لیک لوستلو نه وړاندې د دا احساس کړه چې له بغداد نه د اسلامي نړۍ په وینو کې د لمبولو دسیسه بشپړه شوې ده او د یې له ټول پام او احتیاط سره سره د دې ناولي هدف لپاره د لاس آله ګرځولې. هغه خپلې شونډې وچیچلې، د کمال خولۍ یې د هغه پر سر ورکېښوده، تر مټې ونیو او بهر ته یې راوویست. کوټوال بهر ولاړ و. طاهر ورته وویل زه ستا مننه کوم، اوس که ستا اعتراض نه وي زه دی له ځان سره بیایم. کوټوال وویل ته د خپل واک یې چې خپل مجرم ته سزا ورکوي او که بخښي یې، خو زه مشوره در کوم چې له داسې ملګرو سره پام کوه. طاهر ځواب ورکړ ته باور وکړه چې زه د داسې ګناهګارانو پر بخښنه عادت نه یم. چې بهر ته راووت د والي د محل سره نږدې طاهر یو خوړ ولید. یوې او بلې خواته یې وکتل. بیا یې کمال ته وویل سر دې دلته ومینځه. کمال لږ دوزړی ودرېد، خو طاهر خنجر راوکیښ او په درانه غږ یې ورته وویل زر کوه، که نه نو زه به د دې ګرانبیه لیک د لوستلو لپاره ستا د سر درغړولو هم صرفه ونه کړم. کمال په ویریدلې لهجه ورته وویل دغه غوړي په اوبو نه پاکېږي، نو سر دې په ریګونو وموښه. لږ ځنډ وروسته طاهر د کمال د سر لیک په دې مفهوم پوهېدو بریالی شو. په اسلامي نړۍ کې ناکراري خوره شوې ده. خوارزمشاه ته د تیارۍ موقع مه ورکوه. د مسلمانانو د خلیفه او د بغداد د خلکو دعاګانې له تاسو سره دي. استازی به د دې پیغام د ځنډېدو سبب درته ووایي. د خلیفه له لوري چې طاهر ته څه وایي د هغه نه غلط مطلب وانخلي. هغه یوازې د لارې د ستونزو په خاطر دراستول کیږي. د عباسي دولت نعمت خوار او ستاسو خاص خادم وحید الدین د بهرنیو چارو وزیر. کله چې طاهر کمال ته بیرته خولۍ ورپسر کړه او له ځان سره روان کړ، هغه په عجز ورته وویل ما ته نه ده معلومه چې په سر مې څه لیکلي. هغوی له سهاره تر ماښامه په تیرو ستنو زما پر سر څه لیکل چې له ډېره درده تر 3 شپو پورې ویده نه شوم. له ما سره یې تر بیرته راستنېدو وروسته د انعام وعده کړې. زه بې ګناه یم، پر ما ورحمېږئ. طاهر وویل ته یوازې په رښتیا ویلو ځان د رحم وړ ثابتولی شي. تاسو زما سره د سر د خیر وعده وکړئ، زه هر څه ویلو ته چمتو یم. طاهر زه به ستا د سر د ساتنې هڅه وکړم. ووایه په دې دسیسه کې کوم شریک دي؟ کمال زه نه پوهېږم. ابو اسحاق زما پر سترګو پټۍ کېښودې او یو کور ته یې بوتلم. هلته یې په یوه څمڅه کې واچولم. له جمیل سره مې په همغه څمڅه کې ولیدل. زموږ د دواړو سرونه یې راباندې وخریل او څه یې پرې ولیکل، او چې بیرته لږ ویښتان پرې راشنه شول نو ابو اسحاق وویل کله چې درته ضرورت شو نو په تاسو د یو مهم پروګرام لپاره را سره بیایم. سمدستي مو له وزیر اعظم سره په ملازمت ټاکم. بیا مونږ د صدر اعظم په طبیله کې د اسونو د پاللو لپاره وګمارل شو. هلته چې ورغلو وپوهېدو چې د طبیلې سرپرست ابو اسحاق دی. هغه مونږ ته 500 دیناره راکړل او ورسره یې دا ګواښ هم وکړ چې که دا راز چاته څرګند شو نو ستاسو سرونه به غوڅ شي. طاهر پوښتنه وکړه په دې موده کې مو کله له صدر اعظم سره ملاقات وشو؟ هغه مو ولیدو، خو ناڅاپي خبرې اترې مې نه دي ورسره کړي. یوازې په وروستي ورځ چې ته هم ورسره ناست وې ابو اسحاق مونږ وروستلو، خو چې څه مو ورسره وویل ته یې ګواهې. په طبیلې کې چې له مزدورۍ نه وړاندې چې تاسو په کومه څمڅه کې وئ هغه د صدر اعظم له کوره څومره لرې و؟ مونږ یې د شپې له هغه ځای راوایستلو او په سترګو یې پټۍ راتړلې وه، خو دومره ویلی شم چې هغه کور د سیند پر بله غاړه و. ته پخوانی د بهرنیو چارو وزیر وحید الدین پیژنې؟ کمال زه یې نه پیژنم، خو د جمیل ګمان دا و چې په څمڅه کې چا زموږ پر سرونو لیک کړی هغه د بهرنیو چارو د وزارت یو مهم
منصبدار و. په طبیله کې له ګمارل کېدو وروسته دی کله هغه بیا لیدلی؟ نه. ابو اسحاق کله تاسو صدر اعظم ته وروستلی یاست او ستاسو پر سر لیکنې ورښکاره کړي دي؟ نه. موږ له همغې یوې ورځې پرته چې ته هم موجود وې هغه ته نه یو ورغلي. د طاهر د زړه بار لږ راکم شو. لږ تر لږه یې دا ډاډ وشو چې صدر اعظم په دې دسیسه کې شریک نه دی او دغه دسیسه د صدر اعظم نه پټه د بهرنیو چارو د وزیر لخوا په کار اچول شوی چې د صدر اعظم د طبیلې سرپرست هم پکې شریک و. د رخصتېدو په وخت کې هغه ته صدر اعظم ویلي و چې له بهر نه د کوم سړي د استولو پر ځای زه له خپلو نوکرانو نه 2-3 تنه درته استوم. د وحید الدین یوه دسیسه افشا شوې وه خو پخوا له دې چې هغه ځان غلی کړي د بلې دسیسې جال یې خپور کړ. طاهر د خلیفه په اړه هم زړه ته تسلي ورکوله چې هغه هم د وزیر اعظم په څیر له دې دسیسې نه خبره دی. خو د هغه په ذهن کې دا د تصویر دوهم مخ و. هغه چې هر څومره پر دې اړه سوچ کاوه هومره یې پریشاني زیاتېده. کله چې خوشباوري په بدګماني بدلیده نو سوچ به یې کاوه چې دا هر څه لکه چې د صدر اعظم په اشاره شوي او د احتیاط په خاطر به یې دغه خلک له ځانه لرې ساتلي وي چې که د لومړی الچي په څیر ونیول شي نو داسې ثبوت به نه پرېږدي چې د صدر اعظم په سازش کې شریکېدل ثابت کړي. خو د ده د زړه څخه به په داسې سازش کې د صدر اعظم شریکېدل رد کړل. هغه بیا له کمال نه وپوښتل په دې موده کې دې کله له خلیفه سره لیدکاته شوي؟ کمال: نه. طاهر: په هغه ماښام یې تاسو چنګیز خان ته وروستی؟ کمال: هوکې. ابو اسحاق: موږ د چنګیز خان مسلمان خدمتګار ته وروستلو. هغه سرونه را باندې وخریل او بیا یې چنګیز خان ته بوتلو. طاهر: تا به د جمیل او ابو اسحاق په سر لیکلي مطلب لوستی وي؟ د جمیل پر سر د دې لیکنې فارسي ژباړه ده او د ابو اسحاق پر سر په چینایي ژبه څه لیکل شوي هغه هم ښایي د همدې ژباړه وي. طاهر وویل: ته ولاړ شه، زه له شانه در پسې راځم. خو که د ابو اسحاق ته څه خبره وکړه او یا دې د تېښتې هڅه وکړه نو درته ښه به نه وي. کمال له څه ویلو پرته چوپ په خوله په مخ کې شو. طاهر په ژورو سوچونو کې ورو ورو ګامونه اخیستل. د ښار د حاکم ماڼۍ ته ورننوت او د خپلې کوټې پر ځای د بلې کوټې له وره سره چې نور ملګري یې پکې وو ودرېد. د دروازې یوه پله تړلې او بله خلاصه وه. طاهر کمال ته اشاره وکړه او هغه دننه ورننوت. ابو اسحاق چې ولید په زور یې ورته وویل: ته ډېر احمق یې، موږ ټول ښار در پسې وکړ، ته چېرته ورک وې؟ کمال په وېرېدلې لهجه ځواب ورکړ: زه همدلته وم. ابو اسحاق: تا طاهر لیدلی دی؟ کمال: طاهر؟ هغه دلته نشته؟ ابو اسحاق: ستا چې چېرته زړه وغواړي درومې، که په موږ څه مصیبت راغی نو ستا له لاسه به وي. طاهر غلی کوټې ته ورننوت. ابو اسحاق ژر وویل: موږ ستا په اړه خبرې کولې، تاسو چېرته وئ؟ موږ ډېر درته په اندېښنه کې وو. طاهر د ده د ځواب پر ځای وویل: ستا او ستا د ملګرو له پاکۍ سره ولې دومره کرکه ده؟ تا او ملګري دې تر اوسه د سر هغه تور تیل نه دي مینځلي؟ ابو اسحاق پر خپله پریشانۍ د قابو کېدو هڅه وکړه. ویې ویل: موږ د مغولو دغه سوغات بغداد ته رسول غواړو. که هلته کوم تاتاري پیدا شو د بغداد له خلکو نه به هیله وکړو چې همدغسې سلوک ورسره وکړي. طاهر وویل: ته دې لږ خولۍ له سره لرې کړه. ابو اسحاق له لږ دوه زړهتوب وروسته خپله خولۍ له سره لرې کړه او بیا یې ژر بیرته پر سر کړه. ویې ویل: زما له احتیاط سره سره دغه غوړي زما له سره پاک شوي دي. په بغداد کې تور تیل لږ نه دي. ته دې سر ومینځه، هلته به یې له سره غوړ کړې او جمیله ته راشه، یو ځل ستا سر هم وګورم. جمیل ابو اسحاق ته وکتل. دې هغه اشاره یې ولیده. زر یې خولۍ له سره لرې کړه او بیا یې بیرته پر سر کړه. طاهر کمال ته وویل: تا هم تر اوسه سر نه دی مینځلی؟ کمال یو پر بل پسې ابو اسحاق، طاهر او جمیل ته وکتل او د طاهر په اشاره یې له سره زړه نازړه خولۍ لرې کړه. ابو اسحاق او جمیل د یوې شېبې لپاره هک پک ودرېدل. طاهر وویل: ابو اسحاقه، لکه چې د کمال پر سر څه لیکل شوي دي ته یې ولوله او ما ته یې واوروه. ابو اسحاق وویل: نو ته په هر څه پوه شوی یې؟
طاهر وویل نه تر اوسه ستاسو د کوپړیو لیک له مانه پټ دی. ابو اسحاق جګ شو. د هغه یو لاس د خنجر په موټی و. طاهر په بیړه خپل خنجر راویست او په درانده غږ یې وویل کینه، ستا جوش او احساسات زما دا نظر نشي بدلولی چې خاین بې زړه وي. ابو اسحاق اوس د طاهر پر ځای خپلو ملګرو ته کتل. د کمال بې حسي د ده له زغم نه لوړه وه. جمیل څو ځلې د جګېدو هڅه وکړه خو د طاهر کتو هغه په ناستې مجبور کړ. طاهر وویل د خوارزم د پاچاهۍ لپاره ستا اثر ډیر قیمت لري. که یې هغه ضبط کړ نو واده کوم چې نور بدن به د بغداد ته ورسوم. کمال وویل مګر تا خو له ما سره واده کړی. طاهر د هغه خبره ورغوڅه کړه. ویې ویل چوپ شه. ابو اسحاق په ویریدلي غږ وویل تاسو او موږ ټول د خلیفه خدمتګاران یو. په کوم نیک نیت چې تا خپل در سپارل شوی مسؤلیت ادا کړ په همهغسې نیک نیتۍ ما خپله ذمهواري ترسره کړه. دا غوره نه ده چې موږ دلته له یو بل سره د جګړې پر ځای بغداد ته ولاړ شو او خپله لانجه خلیفه ته وسپارو. طاهر وویل ته دروغ وایې. خلیفه ستا او د بهرنیو چارو وزیر په دسیسه کې هیڅ شریک نه دی. آیا دا به غوره نه وي چې دلته د څه غلط اټکل پر ځای بغداد ته ولاړ شي او له خلیفه نه پوښتنه وکړي؟ که د هغه ګواهي. ابو اسحاق د طاهر تر شا په دروازه کې څوک ولیدل چې ولاړ و. ودرېد او بیا یې لهجه بدله کړه. ویې ویل ته د خوارزم نه د انعام په تمه موږ نشي راښکېل کولی او ځان نشي ژغورلی. تا د خلیفه نه د انعام د ترلاسه کولو لپاره موږ د خپلو ناولو اهدافو لپاره استعمال کړو. اوس د خوارزم له پاچا نه د انعام په تمه موږ پلوري. کاشکې موږ ته پخوا معلومه وای چې زموږ په ککریو څه لیکې. تا موږ ته یوازې دومره ویلي و چې تاسو د بغداد لپاره ډیر قوي خدمت ترسره کوئ او موږ یې په بدل کې تاسو په سرو او سپینو پالو. طاهر ور وړاندې شو. د ابو اسحاق پر خولې یې د سوک کلک وار وکړ. ویې ویل چوپ ذلیل انسانه، ته دا چاته ثابتول غواړې چې ستا په دې ناولې دسیسې کې زه هم شریک وم؟ ابو اسحاق ځان را قابو کړ. ویې ویل تا ته چې موږ ته دې د پیسو تمه راکړه او د ذلت او رسوایۍ تل ته دې وغورځولو. زه به د دې ښار واکمن ته ورشم فریاد به وکړم چې دا په جوماتونو کې وینا کوونکی د خپل وخت د اسلام ډیر ستر غلیم دی. طاهر وویل ته په دې یو توبه او تو ما نشي ویرولی. که ستا غوندې غدار په سزا رسولو لپاره زه پخپله هم غرغره شم پروا نشته. د کوټې دروازه خلاصه شوه او د ښار حکیم له څو تنو سره ورننوت. خپلو ملګرو ته یې وویل دوی ټول ونیسئ. بیا یې طاهر ته مخ ور واړاوه او یې ویل ما ستا ټولې خبرې واورېدلې. باور وکړه چې د دې هر څه له اورېدو سره سره ستا په باب زه د رایې بدلولو په سبب زیات خفه کېږم. بیا هم ستا په نظربندۍ مجبور یم. طاهر وویل نو اسحاق ته د دروازې تر شا ولیدلې چې لهجه یې بدله شوه. ته چې ما هر ځای ته بیایې بیولی مې شي، خو زما په باب د سرای ورکولو نه وړاندې زما یو څو خبرې واوره. که ته د خپلو ملګرو تورونه رد کړی شي نو زه به روحاً آرام شم، خو د داسې درنې دوسیې پرېکړه یوازې د قوقن حاکم کولی شي. د وروستي مورچل د خپرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو، د وروستي مورچل نننۍ خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. دغه خپرونه ما سید نذیر احمد هاشمي چمتو کړې وه. تر بلې خپرونې مو په بخښونکي او لایزاله رب سپارم. هر چیرې چې یاست خوښ او خوشحاله اوسئ. د خدای په امان. صمتكم يعرب خزي يسحق الشعب الهمام كم كمين بات يخشى نصر شعب